بیا داغه نه بس صحابه کرام او د صحابه کرامو خو شان بیان شوی دی. الله وی محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الله وی ملګری د دې رسول صلی الله علیه وسلم په خپل منځ کې په یو بل څه دي مهربانه دي. زه به ورته یو فایده ذکر کړم او که د سرو زرو په اوبو دې ولیکله حق به یې ادا نه کړي. او هغه ده دلته الله د صحابه کرامو شان ذکر کو. اولنی صفت چې دو کافرانو سره سختي خپل منځ کې څه دي مهربانه دي. د دې نه بعد الله وی تراهم ركعا سجدا تبعینی دوی لرا یا په رکوع یا په سجده. فائدہ میں رضا دا ذکر کولا رحمت تا صفت دا رکوع دا سجدین مخ کی کو ماندا چی پاگا رکوع کون کی او پاگا سجدہ کون کی اس خیر نشی چی دا رحمت تا صفت پکی دے. پوشوی با سجدہ و رکوعی نہیں دی مخ کی ذکر کری. مخ کی سے ذکر کو دا رحمت تا صفت. حیران بشي چې یو سړی زمونږ دې معاشرې ته چې وګورو که نه 5 وخته لمونځ به کوي، د قرآن تلاوت به هم کوي، ورسره ظلم به هم کوي، پردی حق هم خوري، د دروغو ګواینې هم ورکوي، رشوت ورکوي، رشوت علي، خپلولیانې به نه ساتي، خپلو سره به دشمني کوي، ملګرو سره ورانه، د مور پلار سره بد اخلاقي، د مور پلار حق نه ادا کوي. د مانځه اثرات په ده ښکاره نه شو. او رحمت د صفت د اثر د مانځه دی چې کله د مونځ برابري که نه نو هغه تا د غلطو کارونو نه لرې ساتي. او زه حیران یم هغه سړي ته چې زه دینداري کوم او د ده په زړه کې مهرباني او شفقت نشتي. کوم ځای کې دغه رحمت او شفقت زموږ په معاشره کې زموږ د معاشرې ته ته وګوره، سوچ وکړه ورته دا کوم حالات چې نن سبا روان دي، ته به حیران شي چې دې خلکو کې هغه مهرباني چې شو په یو بل، هغه شفقت چې شو، کم ظلم زیاتی چې به ته وینې، کم یعنې دومره ظلم چې د سړي په بدن باندې غونې زیږ شي، داسې کله ناکله یو ویډیو مخې له راشي. زمونږ د معاشرې خبره کوم، زه د بلې نه یم ګورې، د خپلو خبره کوم. یو سړی په خپله موړ دی، اوده پروت دی، خوا کې ګاونډي څه دی وږی دی، چی شو رحمت؟ دی بیا خبره کوي مونږ داسې او مونږ دغه، کوټه دې برابر ده، ایټر دې پکې لګولی دی، اور بلیږي، خوا کې د غریب سړي کوټه ده راسسي، یا خوا کې تمبو لګېدلی دی. نن سبا لاړ شي دا سیلاب کې چې راکم ګډوډ شوي دي، اوس پورې تمبوانو کې غریبان هم پراته دي. چی شو رحمت؟ د ده چا تپوس ونه کړو. او موږ څه وایو؟ یعنې زموږ اولنۍ خبره په ژبه څه ده؟ حکومت یې خوا له رانه دی. یعنې دا قصه صرف چا ته حواله ده؟ حکومت راځي نه راځي دا به الله د هغوی سره حساب کوي. خو په ما او تا باندې هم د دې مسلمان څه حق شتي که نشتي؟ شتي. یو سړی دی نوي سري کړي جوړه به دی اچولي، او دا تورې سپلی او خوا کې ګاونډي دی، دومره څه د هغه سره نشتي چې هغه پرې د جمې نه ځان پټ کړي. په بنګلو کې یو سړی پروت دی او د دغه بنګلې نه بهر په دې فوټپات باندې یو څو ماشومانان سره د مور پراته دي. کوم ځای کې دی رحمت؟ دا رحمت موږ ته اسلام ښوولی؟ اسلام موږ ته دا خبره ښوولې ده چې ته غم صرف د خپل بچي کوه،
ته چې کلي ته ټلیفون وکړې چې بچو له د جیمې سامان والی او دا وکړئ او زه پیسې در ولګوم زه داسې ته به کې داسې چېرته دې ویلی چې هغه د پلاني هغه بچو له به کوم والی هغه سړی غریب دی هغه پلاني کونډی چې کلي کې ده هغې هغه بچو له هم والی د هغې څوک نشته چی شو رحمت چی شو مهرباني یو سړی ته په خپله ویني چې دا فقیر ملنګ دی ته د دې سره مرسته نه کې قرض نه ورکې صدقه نه ورکې کار لی نه بوځي چی شو رحمت چی شو مهرباني او دروغو خبرې دعوه عجیب زما دا زړه وي نه دی دا هېڅ زړه نه دی ستا دا زه درته وایم چې یو سړی مسلمان ویني په سخته کې او د ده په زړه کې رحم او کرم نه راسي د څه شي په ده کې چې دی رحمت دی وزه درته یو خبره دا ذکر کوم رب العالمین رحیم ذات دی دا خو مونږ خبره مخکې ذکر کړه او الله رحمت کوي مونږ ټول دا رحمت غواړو که نه غواړو تاسو ټول چې کله دوا کوئ داسې به وایي که نه چې یا الله په ما رحم وکړي وایي که نه الله دا رحم په چا کوي نو هغه قرآن او حدیث کې ډېر خلک خوی شوي دي یا ډېر صفات چې دا صفات والا خلک به دوی الله رحم کوي زه درته صرف یو ذکر کوم وګوته کېده امام ترمذي رحمه الله حدیث راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وی الراحمون یرحمهم الرحمن په نورو باندې رحم کوونکو باندې په نورو باندې رحم کوونکو باندې رحمان ذات رحم کوي ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء په ځمکه کې چې څوک دي په هغوی باندې مهرباني او شفقت وکړي اسمان والا به په تا باندې رحم وکړي نو تا ته د الله رحم څنګه میلاویدی شي په مخلوق به رحم کړي او حدیث کې راځي بلکې داسې دي امام بخاری په کتاب الادب المفرد کې راوړی دی لا يرحم الله من لا يرحم الناس الله نه کوي رحم په هغه چا باندې چې څوک په خلکو باندې رحم نه کوي ستا مرضي ده چې ته څومره سختې یو حدیث کې دا راځي ګورې چې ته څومره سختې دومره الله تا سره سختوي بعض ویني که نه یو غریب به یې ودرولی یو داسې حساب کتاب او تا چې پرون او تا چې هغه 10 روپۍ او تا چې هغه 1000 روپۍ لکه پرېږده غریب سړی دی هېڅ خبره نه ده کمې زیاتېرې انسان نه کېږي نه 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 ویسې چې پرېږده دی به ودرېږي او دی دا پرون ناپرو زه سهار دا ماشومانان مې سکول ته وړو په لاره کې یو کس د بل کس ګاډی و زما نه مخکې څه معمولي وګره او بچرک او چغې شروع کړې معمولي هېڅ خبره نه ده څه چې هېڅ خبره نه ده زما بس بیا صحیح ده ستا طبیعت ډېر ګرم دی ودرېږه نو بیا هغه چې دی نو حکومت ته ټلیفون وکړو معمولي کرکه راغلی چې کاسې داسې په زور لږ مګلی به کوي داسې صفا شي رحم وی وګاډې کرښه پکې راغله نه دا بامپر دی ټول مات کو لږ ته رحم او د کرم معامله کوه زړه غټ ساته مهربانه اوسه په وړه وړه خبره خلک رانیسي په وړه وړه خبره خلکو سره حسابونه کې وړه وړه خبرو باندې د خلک راتنګ کړي دي دا د کمزي مهرباني او شفقت شو والله مونږ خو دا وایو چې یعنې څومره د انسان وسي که نه او چې دی د سره څوک د هغه په غلطۍ نه رانیسي چې کله هغه غلطي تعلق ساتي د ده د حق سره یا دنیوي قصې دي او دیني مسله ده هغه جدا خبرې دي خو که ستا حق کې څوک کمی زیاتې وکړي یا بله څه دنیوي منځ کې څه اختلافات راشي نو خبره څه که سخت یې که اسان یې که او چې اسان یې کړي نو څه به وشي الله به راته اساني پیدا کړي چې ته اسانې الله به اسانه کړي او چې ته نورو ته ګرانې او سختې
الله به ګوره تا ته سخته کړي. او یو حدیث کې داسې راځي، ګوره دا په صحیح بخاري کې دی، من لا یرحم لا یرحم، چې څوک رحم نه کوي په دم رحم نه کېږي، چې څوک رحم نه کوي په دم رحم نه کېږي. دا حدیث ما تاسو ته بیان کړی مو، امام بیهقي راوړی دی چې یو کس راغی په رسول الله وسلم پسې، یا رسول الله آخذ الشاة فاذبحها فارحمها، یا رسول الله زه دا ګډ را سملم چې حلالومه، خو نشي مې حلالولی، بس د شفقت او د مهربانۍ د لاسه. رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویل والشاة ان رحمتها رحمك الله، زه چې ته به ګډ دومره مهربانې نو الله به په تا مهربانې. یو روایت کې راځي چې فإن ترحمها يرحمك الله، او چې ته په دې څاروي دومره شفقت کوې نو الله به تا کوي. سړی څاروی نه دی، انسان سره سختی کوي او هغه تنګوي او په مشکلاتو کې ور راچوي، نو د دې سره هم ګوره الله سختی جوړوي. او عجیبه خبره ده، موږ داسې وایو یا الله ټول ګناهونه راته وبخه، ټول راته وبخه، داسې موږ سوالونه د الله نه کوو. او ده ته ووایي چې د فلاني هغه یوه غلطي هغه نه معاف کوي، خو دی الله ته وایي زما هغه ټولې معاف کړه، ما سره یا الله حساب مه کوه، یا الله بې حساب او بې کتابه مې جنت ته بوځه. دا موږ ټول سوال کوو. او تا څومره خلک راګیر کړي دي په حساب کتاب کې، چېرته سړی لږه ګزاره هم وکړي. کله سړی ګوره پوه هم شي چې دې سړي دا کار غلط کړی دی، بیا ولم څه عذر دغه کړي. او ځکه الشیخ العلامه، اسی مثال د الشیخ العلامه عبدالعزیز ابن باز رحمه الله، هغه جومات نه راووتو نو شاګردانو به د لاس نیولی، ځکه چې ړونو سترګو نظري کار نه کو، نو چې هغوی راووتو د شیخ رحمه الله پیزار چا پټ کړي او یو پیزار چا پټ کړي، هغوی نه داسې مه وایه چې پټ کړي دي، چا وړي دي، ضرورت به یې پټ کړي دي او سره دې اوږه اوږه جوړوئ، غریب به و ضرورت یې و. ګوره څومره په اسانه پیسه ختمه شو. نه دا چا وایي لکه ته وګوره لاړ شه وګوره ته ورشه اوس دا څنګه او دا د خرڅ او دا د پلانیز او دا ډاکوان او دا غله دومره جاخدي جوړه کړه، ټوټل پیزار به چې د 100 ریالو یا د 40 50 ریالو، خو قصه ختمه که ضرورت یې و، الله دې ورته عفو وکړي، وړي دي، الله دې ورته بخانه وکړي. زموږ نه هم داسې ډېرې کوتاهیانې د الله په حق کې شوي دي. دا انسان دی کوتاهي ترې وشوه، الله دې ورته عفو وکړي او ضرورت به چې وړي دي. داسې ډېر مثالونه ماته یاد دي، بیا به خبره اوږده شي، خو هسې وګوره ګټه مسله چې خلکو جوړه کړې وه او هغه شیخ رحمه الله په 2 ټکو کې ختمه کړه چې نه پټ کړي نه دي، وړي دي، وړي دي، ضرورت به بس خبره ختمه شو. او بله دا چې ګوره څومره سختي کې او څومره مسله کې ورځي، ځان له ګوره غم هم ډېری، ځان له غم ډېری. زما یو پیر چا سره څه مسله وه، مخکینۍ خبره، هم څه حساب کتاب، نو هغه کسانو ما ته دا ووایي چې دا مسله به حل شي، ته به داسې کار وکړي چې د جمعې په ورځ د خالي په شپه را به شو پلاني ځي ته، هلته به کښېنو، خبره به وکړو، دا به وکړو، دا به صحیح. یاره چې د جمعې پر ورځ ما را درس ختم کړو ماسخوتن، او چې کور ته لاړم او سوچ مې وکړو دا به اوس ځم هلته او بیا به کښېنم او بیا به خبرې او بیا به قیسې او بیا به ناوخته راځم مسله په ټلیفون به ورته وکړم هغه مسله ختمه. څنګه نه کسان یاره ما اوس دغه نشو کولی، اوس به درځو او کښېنو به قیسه به یو دغه به، نو د غم نه پکې سړی ځان خلاص کړي. هرې خبرې پورې چې نښتی نو ژوند به دې څه شي، لنډ تنګ شي، لنډ تنګ. دا بعض خو پکې په کور کې د ټماټرو مې حساب کوي،
دا خو ابروز مدو کیلو راوړي او نن 3 دانې ولګېدې او نن تاسو وړه چې دی دومره نو د ده ژوند بیا دومره او صرف د ده ژوند نه وي تنګ چې ورسره خواوشا کېږي هغوی هم ژوند تنګ وي زړه پوځ له راغلی خولې له خو څه ویلی څه ویلی نه شي ځکه چې دی به مشر نو خبره مې دې پورې کوله چې څومره ته د الله د بندګانو سره اسانتیا جوړې دومره الله تا سره اسانتیا جوړې نو مؤمن دکې تکبر نه وي د ده زړه سخت نه وي دی مهربان وي په صحیح مسلم کې دا حدیث ته ګوره دې ته غوږ کېده مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى د مؤمنانو مثال د یو بل سره داسې دی په مینه محبت کې او په شفقت کې لکه یو بدن په شفقت کې او په رحم کې لکه یو بدن په بدن کې صحیح که ستا په کم ځای باندې هم تکلیف راکړه ټول بدن به په تکلیف کې دغه شان چې په مؤمن تکلیف راشي په دې بل ورسره هم تکلیف وي دا هله کیدی شي چې کله موږ په یو بل مهربانه شو او چې زړه کې سخوالی زه ستا په غم باندې بیا زه څه خفه کېږم او ته به زما په غم څه خفه شي او چې ته روانې او په لاره کې یو زنانه سوال کوي او ستا د زړه سړي کوونه کي که نه نو دا زړه دې زړه نه دی او چې ته روانې او ماشوم سوال کوي ګاډو ته ولاړي او ته پرې خفه نه شي نو بیا دا ستا د زړه کې مهرباني نشته او چې ته بوډا وینې او هغه مزدوري کوي او هغه سامان اوچتوي درون درون او تو سره نه اوچتوي او تو سره مرسته نه کوي او ته یې په روډ نه راړې نو په زړه کې د رحمت نشته او چې ته غریب وینې خوراک ورسره څه نه او ستا په جیب کې پیسې او ته یې نه ورکوې ستا په زړه کې شفقت نشته او داسې به ډېرې خفه کېږئ به نه داسې به ډېرې او رسول صلی الله علیه وسلم وایي دا حدیث امام احمد امام ترمذی راوړی امام حاکم هم راوړی لیس منا من لم يرحم صغیرنا ويعرف شرف کبیرنا هغه سړی ګوره په موږ کې نه دی چې په کشرانو باندې شفقت نه کوي ګوره په موږ کې نه دی چې هغه د کشرانو سره شفقت معامله نه کوي